چې ستا په سپین رخسار زما نظر وغورځېده، چې ستا په سپین رخسار زما نظر وغورځېده، د عشق په ګړنګونو زیړی لمر وغورځېدو. بیګا پرې لګېدله د خطر سخت سیلی، بیګا پرې لګېدله د خطر سخت سیلی، دا ځکه د چینار خوا کې نختر وغورځېده. چې بخت زما اوده و نو هنر مې را سره و، چې بخت زما اوده و نو هنر مې را سره و، چې بخت مې را بیدار شو نو هنر وغورځېدو. او بس سترګې د غم له اوښکو ډکې شوې ملګرو، بس سترګې د غم له اوښکو ډکې شوې ملګرو، چې کله په حیران د یار نظر وغورځېدو. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول ښه یئ، خوشحاله یئ او د ژوند په ښو شوبو کې یئ. پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د غزلزار مقصد هغه ورکې ملغلري او هغه ورک لالونه چې هغه پیرو کې دي، هغه وخت سره سره تاسو سره معرفي کوو. په دغه سلسله کې موږ نن اچینی بالا ته راغلي یو او دلته زمونږ د خیبر ایجنسۍ نه راغلی یو ډېر محترم میلمه چې هغه زمونږ ملګري سرتاج صاحب د خیبر ایجنسۍ نه راوغوښتو، دغه پروګرام یې را جوړ کو. د سرتاج صاحب مننه کوو چې دومره ښایسته پروګرام یې راوغوښتو. ښاغلی سایر حیران صاحب نن موږ سره دی. نن به په غزلزار کې د دې ژوند پوښتو، ورسره به شعرونه هم اورو او دغه کیسه به روانه وي. د ټول نه مخکې سایر حیران صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. مهرباني تاسې ډېره مننه ادا کوم چې تاسې په یوه ریګ باندې سرتاج صاحب راوغوښتو، تاسې موږ سره دا پروګرام را جوړ کړه. زه تاسې دواړو ډېر مشکور یم. ډېره زیاته مننه سایر حیران صاحب. دا راته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ بس الحمدلله ژوند ښه دی، تېرېږي. بس ژوند خو داسې دی چې څه سخت څه آسان، ژوند کې هر قسم هغه په انسان باندې رادرومي. ډېره ښه ده. سایر حیران صاحب دا راته ووایه چې کله تا ته پته ولګېده چې یاره دننه په ما کې یو شاعر دی او څه ویل غواړي، یا دا چې د خپل ادبي سفر آغاز دی د کله نه کړی دی؟ یاره زه خو بیرته دا وایم چې تقریبا په 2008 کې ما خاطر افریدي دیوان کتلی یو، خپله ما ویلی هم نشوه. ورور مو وخت پاب مې ځان ته په زور کې نه له هغه نه مې غزل مزل به مې پې ویلی خاطر افریدي، هغه اورېدل به مې. بس له هغې بیا په 2011-10 کې ما د شاعري سټارټ واخیسته. خو افسوس بس داسې چې مو په مشاعرو په هغه کې ناسته پاسته داسې نه وه کړې. زه له اوسه پرې خپل ځاني مشاعره کې نه یم ناست. اوس یوه میاشت کېږي چې موږ خپله ادبي ټولنه سره را جوړه کړه او بس دغسې ژوند تېرېږي، روان دی. ډېره زیاته ښه ده. د حیران تخلص دې څنګه ځان ته غوره کو، ځان ته دې منتخب کو؟ نو بس دا خو هر شاعر یو خپل سوچ او خپل هغه نو حیران تخلص مو خپل ځاني زه به وایم حیران په څه وخت کې دغې وجې نه مو په ځان باندې تخلص هم حیران یخی. صحیح ده، ډېره ښه ده. حیران صاحب اکثر شاعري چې خلک کوي ستاسو عمر کې یا داسې کم، هغې ته د کور نه هم ډېرې مسلې خلک ورته وایي یاره دا خو د اوزګارو کار دی، شعرونه مه لیکه، د کاره به دې وباسي، لیونی شوی. تاسو ته هم دغه خبرې چا کړي او که نه تاسو ته بچي؟ نو خو بیرته زه دا وایم چې انځه به دوه شعره ما لره یادېږي چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه که، لال جوهر یې غورځوي په ډېرانونو. نو بس دا یي چې یو عام سړی د دغه شي قدر دغه فن قدر ورسره نه وي، مطلب شاعر نه یې سړي سره دغه فن قدر نه وي. نو دغې وجې نه ډېر خلک داسې په معاشره کې چې موږ ته ډېره په درنه سترګه ډېر خلک یایي چې یاره مړه دا داسې لایي دي. خو خپل ځاني خو زه درته دا وایم چې ټول انډیوالان څومره دوستان دي په بار مانه غزلې واوري او ډېره مینه راسره کوي. زه د ټولو ډېر مشکور یم. ښه ده، ډېره زیاته ښه ده. اخرې یو تپوس کوم، بیا به شعرونه اورو، ښه ډېر به اورو. کم داسې پنکار دی چې یاره هغه ستاسو خوښېږي او ستاسو زړه غواړي چې یاره دا پنکار زما مې غزل ووایي؟ یاره زه خو بیرته دا وایم چې په فنکارانو کې
کرن خان چې کوم دی ډېر ارمان مې چې کرن خان باندې زه یو خپل غزل هر شاعر دا ارمان دی چې مو غزل زمزمه شي او دویم په ښځو سینګرو کې نزی اقبال ډېر ارمان مې دی چې یاره نزی اقبال د مو یو غزل زمزمه کړي نو بس الله دا وکړي چې وخت راشي او الله دا موږ له دومره توفیق راکړي چې پې زمزمه یې کړو انشاءالله یې رادان کړي الله دې وکړي چې د هغې هم ورته خیال شي حیران صاحب کلامونه به ورو ضروري پوښتنې خو موږ وکړې او کلامونه به ورو خو ښه ډېر به ورو نو بس خپل کلامونه را سره شریک کړئ که غزلي که نظمي که قطعي کار سئ انشاءالله ټول نه پهله خو به سره زاغه غزل شریکام چې په هغه باندې ټول غزل باندې شونډې نه جنګېږي مطلب په هوا کې ویل شي شونډې پې نه باندېږي هغه غزل در سره زه شریکام د غزل ړومبی شعر دی چې دا چې سکه خیر دی خکه دا چې سکه خیر دی خکه ښه نظر که اشنا نه که دا چې سکه خیر دی خکه ښه نظر که اشنا نه که هسې ورانه زندگی ده هسې ورانه زندگی ده یار نادان دی چې هر سکه مهرباني چې زه ساقي او ګوډ تې راکه زه ساقي او ګوډ تې راکه اداګانې اشنا تکه زوروره یې خندا ده زوروره یې خندا ده کلیواله د نازکه مهرباني ندان صاحب شعر دی وکړي چې د زړه یې ورته وویل چې د زړه یې ورته وویل چې د زړه یې ورته وویل نه انکار کا او نه خکه مهرباني دغه شعر بیا ووایه مهرباني چې د زړه یې ورته وویل چې د زړه یې ورته وویل نه انکار کا او نه خکه شي حیران 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 شي شي حیران 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 شي چې نشه نشه کاته که ډېر زبردست حیران صاحب نور به هم د ناورو او که د ترنم تجربه وي نو ترنم کې هم به ډېره مزه وي یاره ترنم خو به داسې ورته وایم چې ترنم خو به ما وزن لږ غټ دی ترنم خو نشم کړی وایم داسې غزل به سره شریک کړو بل غزل دی چې اوس خو ستا مخ ته دي کتل ګران شوي اوس خو ستا مخ ته دي کتل ګران شوي دومره غمونه دي خندل ګران شوي اوس خو ستا مخ ته دي کتل ګران شوي دومره غمونه دي خندل ګران شوي اختر خو راغې ګوندې ویې وینم اختر خو راغې ګوندې ویې وینم ورځمه زه د یار راتلل ګران شوي مهرباني چې اختر خو راغې ګوندې ویې وینم ورځمه زه د یار راتلل ګران شوي دومره وختونو ژړولی یمه دومره وختونو ژړولی یمه بس کل یې نور مې ژړېدل ګران شوي مهرباني چې په ځان پسې دې لیونی کړو که نه په ځان پسې دې لیونی کړو که نه په سمه لارې دې بوول ګران شوي مهرباني چې بل کلام به سره شریک کوي چې دا تور باڼه چې په هنر جوړوي دا تور باڼه چې په هنر جوړوي او په زړه کې پټ راله پرهر جوړوي دا تور باڼه چې په هنر جوړوي او په زړه کې پټ راله پرهر جوړوي چې تور نه سپین او سپین نه تور جوړوي چې تور نه سپین او سپین نه تور جوړوي او دا سړی څوک دی دلته شر جوړوي مهرباني چې تور نه سپین او سپین نه تور جوړوي او دا سړی څوک دی دلته شر جوړوي یا جادوګر دی یا والي د وخت دی یا جادوګر دی یا والي د وخت دی چې د ایرو ځنې سره زر جوړوي یو پښتانه او یو وجود زمونږه یو پښتانه او یو وجود زمونږه اغیار په مونږ کې لر او بر جوړوي مهرباني چې یو پښتانه او یو وجود زمونږه او اغیار په مونږ کې لر او بر جوړوي اخري شعر دی پکې نادان صاحب چې حیرانه څوک ستمونه کوي حیرانه څوک ستمونه کوي په یوه خندا مې د زړه سر جوړوي ډېر زبردست حیران صاحب بس وایې اوس پې د مسافرو پې سره زه یو غزل شریک کوم چې پرېږده راځه مسافري جانانه پرېږده راځه مسافري جانانه او بغیر له تا د بې خوندي جانانه
ډېر ښه یار پرېږده راځه مسافري جانانه او بغیر له تا ده بېخوندي جانانه دا ستا یادونو سره څه وکړمه دا ستا یادونو سره څه وکړمه د زړه زخمونه مې چیړي جانانه مننه چې دا ستا یادونو سره څه وکړمه د زړه زخمونه مې چیړي جانانه یو د بیلتون بل د اغیار د لاسه یو د بیلتون بل د اغیار د لاسه شول مې خوراک د بنګ لوګي جانانه مهرباني چې یو د بیلتون بل د اغیار د لاسه او شول مې خوراک د بنګ لوګي جانانه چې غمازان دې له نظره نه کړي چې غمازان دې له نظره نه کړي ځان ته لوګی کړه سپیلني جانانه مهرباني چې دا ستا د ښار د شوره کډه وړمه دا ستا د ښار د شوره کډه وړمه دا ستا د ښار د شوره کډه وړمه وی په صحرا کې خاموشي جانانه مهرباني آخري شعر دی کې نادان صاحب چې ورته حیران 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 ورګوري ورته حیران 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 ورګوري ورته حیران 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 چې ګوري حیران حیران کړي حیراني جانانه ډېر داسې غزل پکې ووایئ چې هغه تاسو دا منئ چې یاره دا زما غزل چې کوم دی یاره دا غزل دا در سره شریک کوم چې زړه ته دردونه مې دي تلي تلي زړه ته دردونه مې دي تلي تلي هغه یو څو یاران د کلي تلي دا بیا ووایه مهرباني چې زړه ته دردونه مې دي تلي تلي هغه یو څو یاران د کلي تلي وایي چې په هغو لارو د لونګو بوی ځي په هغو لارو د لونګو بوی ځي په کومو لارو چې د ښکلي تلي مننه ډېره مهرباني وي چې په هغو لارو د لونګو بوی ځي په کومو لارو چې د ښکلي تلي وایي چې وایزه مه کوه وایز په عشق کې وایزه مه کوه وایز په عشق کې زما خیالونه پسې تلي تلي زما خیالونه پسې تلي تلي مهرباني چې وایزه مه کوه وایز په عشق کې او زما خیالونه پسې تلي تلي بیا دې زاړه خواږه یادونه راغلل بیا دې زاړه خواږه یادونه راغلل د زړه تر کوره مې دي غلي تلي چې ښه چې د سپینو تورو د سفرک په دنیا د سپینو تورو د سفرک په دنیا هم ته بدرنګ هم ترې مخلي تلي مهرباني چې د سپینو تورو د سفرک په دنیا هم ترې بدرنګ هم ترې مخلي تلي چې حیرانه مه کوه باور په دنیا نادان صاحب چې حیرانه مه کوه باور په دنیا ډېر ستا په شان دی غمزپلي تلي ډېر زبردست حیران صاحب زموږ مسافر ملګري دي او هغوی ته تو خدای کلام ډالۍ هم کو که نور دې ورته داسې شعرونه ډالۍ کړه یاره مسافرو ته خو به زه په کلي پورې یو غزل شریک کوي چې و د چا د مخه چې ودان کلی د چا د مخه چې ودان کلی ولاړو چې هغه ترې شوخ پیمان کلی و د چا د مخه چې ودان کلی ولاړو چې هغه ترې شوخ پیمان کلی رامې شي وصال لره راګیر مې کی رامې شي وصال لره راګیر مې کی وړاندې شي ویران شه د هجران کلی وی چې مهرباني وي چې نشم ترېنه تللی که څه ووایم نشم ترېنه تللی که څه ووایم خوښ مې د زړګي دی د جانان کلی مهرباني وي چې نشم ترېنه تللی که څه ووایم خوښ مې د زړګي دی د جانان کلی چې ځي چې ترېنه خاورو ته بیا وګوره اخري شعر دی کې نادان صاحب چې ځي چې ترېنه خاورو ته بیا وګوره وی به په حیران پسې حیران کلی ډېر ښه دی حیران صاحب د دومره لرې ځای نه راغلی زه یم چې یو غزل پکې بل هم وي ویلې نه یو غزل بیر سره بل شریک کوي چې د هجران په سخته لاره د هجران په سخته لاره امیدونه رانه ورک دي د وصال په تمه تمه خپل خوبونه رانه ورک دي د هجران مهرباني د هجران په سخته لاره امیدونه رانه ورک دي د وصال په تمه تمه خپل خوبونه رانه ورک دي هیڅ په ځان باندې پوه نه شوم خو بس خوی مې د مجنون شو هیڅ په ځان باندې پوه نه شوم خو بس خوی مې د مجنون شو زه خیالونه د اشنا کړم خپل خیالونه رانه ورک دي مهرباني چې هیڅ په ځان باندې پوه نه شوم خو بس خوی مې د مجنون شو زه خیالونه د اشنا کړم خپل خیالونه رانه ورک دي
ما په زړه کې وراوړي دې نیمګړي ژوند له یاره ما په زړه کې وراوړي دې نیمګړي ژوند له یاره هېڅ په پته یې پوه نه شوم ارمانونه رانه ورک دي وایي چې ندان صاحب بل شعر دی کې چې د ځوانۍ سورې رنګې غوندې زما شولو دلبره د ځوانۍ سورې رنګې غوندې دلبره ها د ځوانۍ سورې رنګې مې شو دلبره ستا په عشق کې د غمونو سره مخ شوم راحتونه رانه ورک دي وایي چې زه د ژوند کتاب کې راغلم ترخاره زه د ژوند کتاب کې راغلم ترخاره غرنی یم خو غرونه رانه ورک دي اخري شعر دی کې نادان صاحب چې خپه نیولې شوه اواز کوي حیرانه خپه نیولې شوه اواز کوي حیرانه هغه تیر ښکلي وختونه رانه ورک دي ډېر زبردست حیران صاحب یو دوه درې شعره په اخیره کې او دغه شعرونو پسې شاته داسې څه خبره چې هغه تاسو په زړه کې او زموږ دغه مینوالو ته کول غواړئ نو ډېره مننه ویلې نه زه سره یو درې څلور شعرونه شریک کوي چې زړه مې په سینه کې لکه سکور پروت دی زړه مې په سینه کې لکه سکور پروت دی او اور دی چې ورکړی نو په اور پروت دی زړه مې په سینه کې لکه سکور پروت دی او اور دی چې ورکړی نو په اور پروت دی نادان صاحب شعر دی کې چې بیا راله دا غلی زړه د هغې اشنا بیا راله دا غلی زړه د هغې اشنا بیا دی چې اوربل په مخ را خور پروت دی مهرباني وي چې بیا راله دا غلی زړه د هغې اشنا بیا دی چې اوربل په مخ را خور پروت دی چې شور دی ورله راغلو د بنګړو اشنا شور دی ورله راغلو د بنګړو اشنا شور دی وده کړی نو په شور پروت دی چې ندان صاحب بل شعر دی چې دلته کې خو مینه کړل ګناه ګڼي دلته کې خو مینه کړل ګناه ګڼي ځکه خو یې ما لره پیغور پروت دی اخري شعر دی کې ندان صاحب چې راشه د حیران د حال خبر کا ځان راشه د حیران د حال خبر کا ځان بنګ یې بلاس کلی دی نسکور پروت دی ډېر ښه حیران صاحب داسې څه خبره چې هغه ستاسو په ذهن کې او زموږ دغه مینوالو ته کول غواړئ او شریک یې کوئ ورسره نو به زه خو مینوالو ته دا وایم چې مو چې دا شاعري ځینې شاعر کې که نه نو دا مطلب نه یاره داسې شاعران شته چې خپله شاعري ځان سره پټه ساتي خو مو چې شاعران کوم دي دا ولس دپاره خپل کار هغه کي نو حقداره خبره ده چې دا اورېدونکو ته لیدونکو ته بیا ما دا غوي چې شاعرانو قدر او عزت کي پوه شوې شاعران د مو د ژوند سرچینې رهنمایي ده نو بس په دغه باندې به ټولو اورېدونکو نه اجازت هم واخلو والسلام ډېره مننه حیران صاحب ستاسو چې دومره لرې ځای نه رالی او د ژوند دغه یو څو شیبې مو موږ ته راوبخلې ډېره مننه کوم الله هم خوشحاله آباد لره مهرباني تاسو هم ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره د خیبر ایجنسۍ نه راغلی ښاغلی سایر حیران صاحب چې سرتاج صاحب راغوښتی و دلته موږ دغه پروګرام را جوړ کړو دی را جوړ کړو نو ډېره زیاته مننه یې کوو او د ټولو ډېره مننه کوو چې دومره ښه راغله موږ له وخت راکړو نو دغه مرکې به همدغسې شروع وي انشاءالله نوي ملګري به تاسو سره د غزلزار پروګرام په ذریعه معرفي کیږي تر بلې مرکې مو په الله باندې سپارم په هر ځای کې چې یې د خپل مور او پلار خیال ساتئ زموږ دا ټول ملګري او غازي نادان او سایر حیران صاحب سرتاج صاحب او د دې نورو نومونه نه راځي بخښنه به دې وغواړم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ خدای په امان